د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقوقو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو د حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون په موخه د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس د ټولنیز سمون په موخه کړنې ترسره کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 44 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې 14 د کورني تاوتریخوالي، 7 د میراث، 6 د غیر شرعي نکاحګانو، 7 د ولور، 15 د نفقې ورکړې او پاتې 3 قضیې د طلاق حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیې د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 8 لویې دښمنۍ او شل وړې شخړې حل کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 7 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه عدلیه او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. د غرض محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 50 اصلاحي ناستې کړي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو د عامه ذهنیت د سمون، له اسلامي نظام سره د همکارۍ او په ټولنه کې د معروفاتو اقامي او منکراتو د مخنیوي په موخه له دیني عالمانو، قومي مخورو، امارتي مسؤلینو او ځوانانو سره 105 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.